بسم الله الرحمن الرحيم دا شکر دے پختانه مسلمانان امون په فخر کو پنجاب کې سند کې خلک هم په دا باندې خلک دی په پیران په او پروژه کې بس سیګریټ سکي وې دا رسیدلې کوم خوا رسیدلې دوزخ چاله لیونه بابا نه مخې چاله ننګا سه بخې چاله دغه قبرونو تناسته نورو جنسي نمونس گئی نسبل سے عبادت دا شیطان بڑے سڑے دے دو کہے شیخ عبدالقادر جیلانی مشہور بزرگ تیر شوئے خسڑے و عالم و نیک سڑے ناغلی اور پل کمرہ کی عبادت کا نیو بی بی آواز عبادت یہ بس تقبل شنور عبادت مکاوا تمون تراؤ رسے دے سوچ کئی چې دا څنګه آواز ما ته وایي ته راورسېد او د شپږمې سړی بزرګ قرآن شریف تلاوت یې شروع نو څوارلسمه پاره کې سورت حجر د هغې اخر کې دې آیات ته راورسېد واعبد ربک حتی یاتیک الیقین د خدای عبادت په هغې پورې کې چې څو پورې دله مرګ نه راغلی نو په توبو شو اے خدای دا شیطانی آوازونه دی دی بزرگانو پس شیطان دیر رڼا دی کله رڼا په شکل ورته ښکاره شي کله نوراني چهره کې نو دی د وککۍ چې ما ملایکه ولیدل او ما ده ولیدل هغه نه ملایکه هغه شیطان دی پیرې وي په دې شکل ورته ښکاري نو د هغه په غلطېدو مریدان هم ټول غلط شي نو روجې نه نیسي مونږ نه کوي موږ لیدلي دي سرکونه مانځه وخت به خلک به مونځ کې دوی به ناستې وي خیر دی دا رسېدلي دی کوم خوا رسېدلي نو خدای پیغمبر ته وایي چې هغې پورې به عبادت کوې چې څو پورې د الله مرګ نه راغلی نالوی سبحان الله پیغمبر د دې دومره لوی هستۍ خاوند او دومره لوی ذات هغه خو به تر مرګه پورې عبادت کوي او ما ته ویلي کېږي چې ته خلاص پیدا په شیطان چې به توبې وکړي